بسم الله الرحمن الرحیم. منظور پښتون چې تاسو سره کومې خبرې وکړې، زه به ما خواست کوم چې دا ځوانان د دوی دپاره بیل پنډال به دوی به ناستې مشران به دلته وي، خو چې دا کومه خبرې له موږ راغلي یو او دلته دا خبره وشوه، ډېر په تکلیف سره موږ تر دې ځای پورې راورسېدو. تکلیف څه ته وایي؟ اخر موږ 15 شهیدان ورکړه، 10 زخمیان دي، د دې نه به زیات تکلیف سام رہی او د هغې نه پس مرکزي او صوبایي حکومت ناست دی او بیا سیاسي پارټۍ ناستې دي او په هغې کې چې کوم دی نو مونږ دا خبره کړې ده چې 3 ورځې به پرامن دا جرګه چې کوم دی کېږي او دا به چې کوم دی سر ته رسي او دغه رنګ بېګا زمونږ یو جرګه پرون سهار شوه، دویمه جرګه منظور پښتون دي سره دلته په جمرود کې وشوه او د هغې په نتیجه کې دا فیصله وشوه چې 3 واړه ورځې به په پرامن طریقه دا جرګه کېږي. لہذا زه دلته نوره خبره ځکه کول نه غواړم چې هغه به داسې نه وي چې هغه نور ملګري م راغلي، زه ټولو هغه ملګرو ته هرکلی وایم چې څوک راغلي دي، چې د هر ځای نه راغلي، د هرې پارټۍ راغلي دي، دا مونږ ټول شریک ملګري یو او دلته چې کوم دی په دې ځای کې ناست یو او دې کې شک نشته چې د دې جرګې منتظمین چې کوم دی نو هغه زمونږ مطلب چې پی ټي ایم دی او هغه منتظمین دي، خو ناس پکې ټول پښتانه دي او پښتنې جرګې دلته چې څومره راغلي دي، زه په خیر راغلیم ویم، د هوش او حواس نه به کار مخلو او په رښتیا خبره ده چې دا یو شاباسۍ به زه پی ټي ایم له په دې ورکوم چې دا یو وخت رالو چې دلته شهیدان شو او زخمیان شو، نو په دې کې د دې نه پس هره فیصله کېدی شوه، دې کې ډېره مطلب چې دومره تیزه فیصله کېدی شوه چې حکومت سره به علاج نو، خو مونږ غواړو چې پښتانه د شعور سره، د عقل او د فهم سره د خپل قوم د مستقبل په خاطر هغه خبرو کې چې مونږ دایمي ګټه وکړو. مونږ تاریخي طور مطلب ټول عمر مقابلې کړي دي، مونږ به په مستقبل کې مقابلې کوو او دا سختې به په مونږ راځي، خو د دې سختو ما دلته په اشاره انټرویو کې ووی چې زما یک یو زوی و چې کله شهید شو نو ما ټوله داسې میډیا ما ته ناسته وه، ای دا خیال و چې د زوی شهید شوی دی به اشتعال کې راشي، ما وی زما خو دا یو زوی و، ټیک ته چې د پلار په حیثیت زه خفه یم، خو دا کامي شهید دی، دا داسې نه چې دا د مې افتخار زوی شهید دی، که ما د دهشتګردو خلاف مقابله نه کوله زما زوی به نه شهید کېدو، چې ما مقابله کوله نو زما زوی شهید شو، لہذا دا خو زما یو زوی که 10 زامن وی ما په دې قوم قربان کړي، لہذا نه یریږو چې څومره کاڼې مات شي نو تېره شي، دوی چې نن په مونږ ګزار کړی دی کاڼې نور هم تېره شو، خدای د هغې ریزلټ راکړو، دی وی چې اوبه یریږي جرګه به ونه شي، اوس حکومت په خپله وایي پرامن جرګه او 3 ورځې به ټیک ټاک وي او عقل کار شروع کو، نو دا یوه خبره دی وکړه چې څوک جرګې له ځي د ده شناختي کارډ به هم ختمي او پاسپورټ به هم ختمي او دی دلته جرګه کې په اشارتن هم وکړه او محسن ناست و هغه وی چې ما ته په دغه باندې هم خبر رالو، په میسج باندې په موبایل کې ما ته وی چې شکر وباسئ چې موږ د نه شناختي کارډ غواړو، شکر وباسئ چې موږ د نه پاسپورټ غواړو، که سبا یې ته راکې موږ د نه نه غواړو بیا به څه کې، بیا به دې کومه لارې، لہذا ښه په خپله طریقه دا ستا اختیار نه دی، انټیریر منسټر زما د خپل ټکسونو تنخوا اخلي، دی زمونږ نوکر دی، دی به هغه خبرې نه کوي چې زمونږ د احساساتو جذباتو خلاف نه پاسپورټ زمونږ نه اخیستی شي نه شناختي کارډ زمونږ نه اخیستی شي، مونږ له به یې ستا پلار هم راکوي چې نه یې راکوې نو قومي فیصله به وي چې ته په ما آیني لارې باندې قانوني لارې باندې زه مجبور یم چې غیر آیني او غیر قانوني لار خپل کړم، خو دا قصور به زما نه دا به ستا خپلي او سبا به بیا ته ارمان کې خو وخت به تېري، لہذا د عقل نه کار واله یو ځل بیا زه خپلو کشرانو ته ویم چې کوم زمونږ سره راغلي دي، کوم ځوانان دي چې کوم د دې منتظمین تاسو ته څه وایي په هغه خبره عمل وکړئ، هله به دا جرګه چلیږي چې مونږ د دوی سره کوآپریشن وکړو، مونږ هم په خپله دلته صرف د دې ورځې چې دوی وی راځئ به موږ رالو، اوس د دوی نه هدایات الو چې سبا به څه کوو بله ورځ به څه کوو، هغه رنګه زیري به کوو چې منتظمین مونږ ته څه دلته
هدایات کوي د هغې په بنیاد به کوو مونږ به جرګې کامیابولو کې خپل همت کوو د هغې سره ملګرتیا کوو چې جرګه په هېڅ قیمت خرابه نه شي خدای دې چې کوم دی زموږ د پښتنو دا سختې ورځې ختمې کړي خدای دې زموږ په وطن امن راولي خدای دهشتګردي ختمه کړي او د دهشتګردۍ چې د هر چا په جامه کې دهشتګرد دی مونږ یې خلاف یو په دهشتګردو کې ګډ او بډ نشته چې د هر طرف نه دی مونږ بیا مقابله کوو په خپله خاوره به دهشتګردي هم ختمو نه د دوی اپریشن منو نه مذاکرات منو مونږ چې کوم دی نیغه نیغه خبره کوو چې دا قوم به اعتماد کوي دا پښتون قوم دی په مونږ باندې سخته ده چې په چا سخته ده د هغې اعتماد کې به اخلي او دا جرګه به هم انشاءالله تعالی همدغه رنګ خبره کوي چې دلته به امن څنګه راځي دهشتګردي به څنګه ختمېږي په هغې به عمل کوئ لہذا د خدای نه به سوال کوم چې یا خدایه مونږ له شعور راکې مونږ له عقل راکې مونږ له د دوست دشمن پہچان راکې او که په دې کې څه کمی بیشی یا خدای هغه کمی بیشی ته وباسې زمونږ ورورولي مضبوطه کې او مونږ ته خپله لاره کې خنډان دي دا ختم کې او یا الله تش په دعاګانو نه کېږي همت او جرأت راکې چې د دې حالاتو مقابله وکړو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین